أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه او د فارسیانو د لښکر مشر اخروز و. اخروز ډېر قوي او شدید سړی و. وایي د ده غشي او لیندۍ د ډېر قوت په سبب بې له ده څخه بل چا نسوای استعمالولی. اوس چې جنگ شروع دی، اخروز ولاړ دی، د جنگ حالاتو ته ګوري او څارنه یې کوي، د جنگ نقشه جوړوي. نو پوښتنه یې وکړه، ویل د حبشانو پاچا پیژني؟ سیف ویل هو. هغه سړی ویني چې ورېښمین کالي یې اغوستي دي او پر فیل سپور دی او پر تندي یې سور یاقوت دی؟ اخروز ویل هو. ویل دغه نفر یې پاچا دی. اخروز ویل اوس یې پرېږده تر هغو چې د فیل څخه کښته کیږي. بیا و اخروز ته وویل سوه چې د فیل څخه راکښته سو، پر آس سپور سو. ویل اوس یې هم پرېږدئ. څه وخت وروسته اخروز ته وویل سوه چې اوس پر غاتره یا قچره سپور سو. ویل ها، د خره پر لور. اوس یې حال ګورئ. دغه اخروز د خپل لښکر شاته ولاړ و. د هغه ځای څخه یې غشي ورته برابر کړي. مسروق یې د دوو سترګو په مابین کې هغه د یاقوت پر ځای وویشتی او غشي یې د سر تر هغه بل طرف ووتی. مسروق د ابرهه زوی ووژل سو او د ده په مرګ د حبشې لښکر ماته وخوړه او د فارسیانو لښکر پر یمن مسلط سو. کم وخت چې فارسیان کامیابه سوه، نو یې حکومت و سیف ابن ذی یزن ته نه کوي ور، بلکې دوی په خپله حکومت جوړ کړي. او دغه خبره تر اوسه پورې په یمن کې متل ده، وایي دا غوټه د سیف ابن ذی یزن غوټه ده، خلاصېده نه لري. د یمن د خلقو دا عادت و چې کم وخت به دوی ته مشکل پیښ سو، نو بې کومک د خارجانو څخه وغوښتی. خو کم وخت چې به هغه خارجان راغله، د دوی مشکل به تر هغه اول هم زیات سو. هو، د یمن خلق اوس د حبشې د حکومت څخه خلاص و، مګر د فارسیانو تر تسلط لاندې سوه. بیا نو کسرا د خپل طرفه څخه یو والی پر یمن مقرره کړي چې نوم یې مرزبان و. کم وخت چې هغه مړ سو، بیا د هغه زوی توبوجان د یمن والی سو. څه موده وروسته دغه توبوجان کسرا ایسته کوي او د هغه پر ځای بازان د یمن والی مقرره کوي چې دا ټوله فارسیان و. محترم ورونو، د رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت او د نبوت شهرت په هغه وخت کې و چې د یمن حاکم بازان و. په دغه وخت کې چې بازان د کسرا د طرفه پر یمن والی و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فارس پاچا کسرا ته یو خط او رساله ولېږل چې په اسلام کې داخل سه. خو کسرا بې له دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک ووایي، هغه یې څرک او ټوک ټوک کړي او د قاصد په باره کې یې د وژلو اراده وکړه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر ورسېدی، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د زما لیک ټوک ټوک کوي، الله جل جلاله دې د ده پاچهي ټوک ټوک کړي. کسرا ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په لیدلو سره ډېر قهر ورغلی و. ویل دا څوک دی؟ یو صحرایي عرب غواړي چې زه د ده متابعت وکم؟ د کسرا متکبر دماغ هیڅ کله دا نه قبلول. او د دې مثال د ده دپاره داسې و لکه نن ورځ چې په یوه ډېره لرې صحرا کې یو کوچنی کلی واقع وي او د دغه کلی یو نفر دی د امریکا د حکومت څخه وغواړي چې د دین تابع دي سي. کسرا هم په هغه وخت کې د مځکې د مخ
لوی پاچا و او دا خبره ډیره عجب ورته ښکاره سوه. دې موضوع ته په ډیره سپکه وکتل نو یې د سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نیولو دپاره لښکر ونه لېږي، بلکې د یمن والی بازان ته حال ولېږي چې هلته په جزیرة العرب کې یو نفر پیدا سوی دی او غواړي چې زه د متابعت وکم. دغه نفر و ما ته راولېږه. بازان هم د جزیرة العرب خلق ضعیفه وبلل، فقط 2 نفر یې مدینې منورې ته ولېږل، ویل ورسي او دغه نفر ته ووایست چې د لښکر ولېږلو او جنګ کولو ته ضرورت نسته، بې له عذره او ځنډه ځان تسلیم که. اسلام او مسلمانان ډیر ضعیف ورته ښکاره کېدل او دوی خپل ځان د دنیا لوی قدرت باله. نو دغه 2 نفر و مدینې منورې ته ورسېدل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ورته ویل چې زموږ سره بازان ته ولاړ سه او هغه دې بیا کسرا ته لیږي، ځکه کسرا ته غوښتی یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسې نن شپه استراحت وکئ او ستاسې جواب به سبا درکم. خلق چې سبا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د جواب اخیستلو د پاره راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بازان ته ووایست چې زما رب نن شپه ستا رب کسرا ووژي. نفر وویل که نن شپه کسرا وژل سوی وي نو تا ته خبر چا راوړي؟ د فارس څخه تر مدینې منورې پورې په 1 میاشت بلکې تر هغه هم زیات خبر را رسیږي. ته څنګه خبر سوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د الله جل جلاله د طرفه څخه وحی را تراغلی. نفر ویل ستا جواب موږ ته دغه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو ولاړ سي بازان ته دغه حال ووایست. نو دوی هم رهیس و تر څو یمن ته ورسېده او بازان ته دا بیان وکړي چې موږ ویل ځان تسلیم که او د ویل چې کسرا ووژل سو. تر دغه وخته لا د کسرا د وژل کېدو خبر د فارس څخه و یمن ته نه ورسېدلی. نو بازان پوښتنه وکړه چې دا کومه شپه وه چې د ویل کسرا ووژل سو؟ هغه شپه یې وروښول چې فلانۍ شپه وه. بازان ویل انتظار وکړي. پس له 14 ورځو و یمن ته خبر را ورسېدی چې کسرا په فلانۍ شپه د خپل زوی د طرفه ووژل سو. دا عینا هغه شپه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي وه چې نن شپه. نو بازان وویل په والله دا معلومات بې له نبي څخه و بل چاته نه کېږي. نو یې ایمان راوړي او مسلمان سو. او هغه نور فارسیان چې په یمن کې وه د بازان د مسلمانېدو په سبب ټول ورسره مسلمانان سوه. او بازان وویل تر دې وروسته موږ د مدینې د حکم تابع یو نه د فارس. تر دغه وروسته یمن او د هغه حکومت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د حکم تابع و نه د کسرا. نو د بازان الفارسی رضی الله تعالی عنه په مسلمانېدو سره اسلام و یمن ته داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه بازان د یمن پر حکومت د وفات تر وخته پریښاوه. کم وخت چې بازان وفات سو نو د زوی شهر د یمن حاکم وګرځېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پر دغه حکومت پریښاوه تر څو چې الاسود العنسی په یمن کې پیدا سو او د نبوت دعوه یې وکړه او شهر د بازان زوی مړکی او د یمن حکومت ونیوي. دا واقعات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حیات په آخر وختو کې پیښ شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عادت داو کم پاچاهان چې په اسلام مشرفه کېده هغه پر هغه خپل حکومت پرېښول نه استکول. دا هغه معلومات و چې یمن څنګه د فارس په حکم کې داخل سو او بیا څنګه د فارس د حکم څخه ووتی او په اسلام کې داخل سو. اوس به یو بل قصه درته بیان سي چې دا قصه هم د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند پورې تعلق لري. او دا قصه د قصي ابن کلاب ده چې دغه قصي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلورم نیکه دی. ستاسې به هغه د مخه بیان په یاد وي چې د جرهم قبیله څنګه د یمن څخه و مکې مکرمې ته راغله او د دوی څخه اسماعیل علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام زوی و ښځه وغوښته. او اوس دغه موجوده عرب مستعرب
د اسماعیل علیه السلام او د جرهم لمسیان دي او د مکې مکرمه امارت او اداره د دوی په لاس کې و او بیا د جرهم پر قبیله او د اسماعیل علیه السلام پر لمسیانو د خزاعه قبیله حمله وکړه چې په جنگ او زور یې د مکې مکرمه حکم ځنی واخیست. که څه هم د اسماعیل علیه السلام لمسیان د الته په مکه مکرمه کې اوسېدل خو قدرت او د شي اختیار نه درلود بلکې حکم او امریت ټول د خزاعه د قبیله و. او دا بیان مو هم درته وکي چې د خزاعه د قبیله مشر عمرو ابن لحی څنګه د دوی ودین ته تغییر ورکړي او شرک یې پکښ داخل کړي او دغه د خزاعه قبیله تقریبا 1500 کاله پر مکه مکرمه حاکمیت درلودي. خو د اسماعیل علیه السلام د اولاده بیا هم زړه غوښتي چې قدرت خپل لاس ته راوړي ولی چې مکه مکرمه اصلا د دوی و او حکم یې هم د دوی په لاس کې و مګر دا کار یې نسوای کولای ځکه قدرت یې نه درلودي تر څو چې د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې د قصی ابن کلاب په نامه سره یو نفر پیدا سو. ورونو د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې یو فهر دی یعنی یو نفر و چې نوم یې فهر دی چې لقب یې قریش و او د دو اولاده ته قریش ویل کیږي. کم وخت چې قریش ذکر او یاد سي مقصد یې دغه فهر اولاده ده او فهر د اسماعیل علیه السلام د نږدې مسانو څخه دی نو ټول قریش دغه فهر اولاده ده او قصی ابن کلاب هم د فهر د اولاده څخه دی. دغه قصی ابن کلاب ته الله جل جلاله ډیر مال او غنا ورکړی و په خپل قوم کې مشر او سردار وو او بیا یې د حلیل د لور سره واده وکړي چې دغه حلیل په دغه وخت کې د خزاعه د قبیله او مکې مکرمه عمومي مشر او رئیس وو. دې واده د قصی ابن کلاب شرف نور هم ورزیات کړي ځکه یو خدای د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وو او بل د ښځه د خزاعه د قبیله او د مکې مکرمه د رئیس لور وو او په عین وخت کې غنی او مالدار هم وو په خپل قوم کې مشر او د عزت خاوند وو. کوم وخت چې دغه قصی اولادونه زیات سو نسل یې ډیر سو نور یې هم عزت او دبدبه پیدا کړ نو دا فکر ورسره پیدا سو چې د خپل پلرو ملک او حکم بیرته لاس ته راوړي. په دغه وختو کې د خسر چې حلیل نومېدی او د خزاعه د قبیله رئیس وو مړ سو. نو قصی ابن کلاب اعلان وکړي چې دی د مکې مکرمه مشر او سردار دی او د دې کار د پاره د خپل ورونو د اکا د زامنو او خپل قوم څخه کومک وغوښتي او هغوی هم کومک وکړي. خلق ورته راټول سو. اوس نو په مکه مکرمه کې د جنگ د پاره دوه لښکره جوړ سو چې یو د قریشو د قصی ابن کلاب لښکر دی او بل د خزاعه د قبیله لښکر دی. جنگ پر شرف او د مکې مکرمه پر حکم دی. کوم وخت چې جنگ شروع سو ډیر کسان ووژل سو او د دواړو طرفو څخه ډیر خلق مړ سو. خلقو چې دا قتل او مرګونه ولیده نو عادل او پوهانو خلقو د صلح د پاره د دوی په مابین کې مداخله وکړه. ویل تاسو باید بیل جنگ د منصفانو په حکم فیصله وکړي. دا نو دواړو طرفو د منصف پر حکم اتفاق وکړي او یو سپینږیری سړی چې ډیر هوښیار او د عربو د پوهانو څخه وو د منصف او فیصله کوونکي په صفت وټاکي چې دغه سړی نوم یعمر ابن عوف وو. دواړو قبیلو پر دې اتفاق وکړي چې یعمر ابن عوف مو منصف دی او دواړو طرفو ډیر شدید قسمونه یاد کړه چې دغه یعمر ابن عوف چې هر فیصله وکړه به لکم دلیل یې منو او هیڅوک پر هغه حکم اعتراض نسی کولای او پر دغه اتفاق او قسمو یې شاهدان هم ودرول. اوس نو ټول خلق و دغه یعمر ته راټول سو او د مدعیانو څخه هر یو غواړي چې خپل دلایل ووایي. اول قصی ابن کلاب ولارسو اول دا زما د پلرو ملک دی اسماعیل علیه السلام زما نیکه دی او هغه اول سړی دی چې په مکه کې اوسېدلی دی او زمزم هم د هغه د پاره الله جل جلاله پیدا کړي. کعبه شریفه هم هغه جوړه کړې ده او د خزاعه قبیله د ملک په زور لاندې کړی دی. هو
دا صحیح ده چې دوی 500 کاله دلته حکم کړی دی، خو د اولي ورځې څخه دوی د زور څخه کار اخیستی دی او د بل حق یې خوړلی دی، او دغه کعبه شریفه هم زما نیکه جوړه کړې ده. ویل اوس دې نو دوی خپل دلیل ووایي. مګر د خزاعه د قبیلې سره هیڅ د یادولو وړ دلیل نه و، ځکه رښتیا هم دوی ټول شیان په زور غصب کړي وه. اوس نو یعمر حکم کوي. ټول خلق په انتظار او چپه خوله دي. یعمر وویل د مکې مکرمې ټول شیان د قصي ابن کلاب دي، چې هغه شیان چې شوه رفاده، سقایه، حجابه، کسوه او ندوه دي. هر امر او هر واقعه په قصي ابن کلاب پورې تعلق لري، او خزاعه لره په مکه مکرمه کې هیڅ اختیار او تصرف نسته. په دې فیصله سره ټول شیان د خزاعه د لاسه ووتل او هر څه د قصي ابن کلاب په تصرف کې سوه. د ټولو عربو ټول شرف د ده ولاسته ورغلی. اوس نو قصي ابن کلاب بلا اختلافه د مکې مکرمې عمومي رئیس او سردار سو، او خزاعه هم ټول شیان وده ته تسلیم کړه، ځکه وعده یې کړې وه او قسمونه یې یاد کړي وه. قصي ابن کلاب چې ډېر سخي سړی و، نو د حاجانو ټول مصرف یې د خپله ماله څخه کاوه. د حاجانو اوبه او خواړه دی برابروي. د خلقو په زړو کې نور هم محبت زیات سو. قصي ابن کلاب و کعبې شریفې ته نږدې د قریشو د اجتماع او مشورو دپاره یوه ډېره لو خونه یا سالون جوړ کړي چې نوم یې د دارالندوه پر کښېښاوه. نو دارالندوه یو تعمیر و چې په هغه کې د قوم اجتماع، مجلس او مشورې کېدلې. دا دارالندوه داسې ځای و چې د اهل مکې ټوله فیصلې په دغه ځای کې کېدې. د قریشو په مابین کې هیڅ عهد او اتفاق بېله دغه دارالندوه بل ځای نه کېدی. حتی د نورو قبایلو سره هم هر قسم وعدې او فیصلې، قراردادونه او عهدونه په دغه دارالندوه کې کېده. هیڅ مشوره د جنگ او صلح، هیڅ فیصله بل ځای نه کېده بېله دغه ځای څخه. دا کار تر دغه نور هم مخته ولاړی. هغه دا چې په مکه مکرمه کې هیچا بل ځای واده نه کاوه مګر په دارالندوه کې، چې دار قصي ابن کلاب هم ورته ویل کېده. دا هغه دارالندوه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ د قریشو مشران په دغه ځای کې سره جمع سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو فیصله یې وکړه. او دا هغه کور دی چې دلته د مسلمانانو په مقابل کې د جنگ فیصله وسوه. مقصد دا چې د عربو او قریشو ټول حکم او شرف په دارالندوه کې و. ټول فیصلې یې په دغه ځای کې وې، او د دې کور مؤسس قصي ابن کلاب و. او دغه قصي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلرم نیکه دی. کم وخت چې قصي ابن کلاب سپینږیری او ضعیفه سو او دا ور معلومه سوه چې اوس نو مرګ را نږدې دی، نو یې خپلو اولادو ته وکتل چې ټوله په مکه مکرمه کې د خپلو او اخلاقو او پوهې په سبب قدر، عزت او شرف لري بېله عبدالدار څخه. نو یې د ځان سره دا فکر وکړي چې نور خو ټوله په خپله د عزت خاوندان دي، او عبدالدار چې تر ټولو مشر هم دی په خلقو کې عزت نه لري. نو راسه د مکې مکرمې مشرتوب وده ته ورکړه چې دی هم په دغه مشرتوب د عزت خاوند سي. نو یې وصیت وکړي چې تر ما وروسته د مکې مکرمې ټول مشرتوب د عبدالدار دی. کم وخت چې دی مړ سو، زامنو یې هم ټول منصبونه و عبدالدار ته پرېښول. مګر کم وخت چې بیا عبدالدار مړ سو، بیا نو د قصي زامنو د مشرتابه وظیفې په خپل مابین کې سره تقسیم کړې. د عبدالدار و اولادې ته سدانه او حجابه ور پرېښول. عبدمناف او د اولادې ته چې بني هاشم دي سقایه ور ورسېدل. خیر د قریشو و ټولو شاخو ته چې د قصي ابن کلاب اولاده وه خاصه وظیفه ورکول سوه. د قصي ابن کلاب یو زوی عبدمناف نومېدی چې دغه عبدمناف بیا هاشم، مطلب او نور زامن و. یعنی د عبدمناف زامن څوک و؟ هاشم، مطلب او نور.
او د هاشم د اولادې څخه یو هم شیبه دی. ورونو د شیبه پلار هاشم تر مکې مکرمې د باندې عربو څخه یوه ښځه چې د شرف او عزت خاونده وه په نکاح کړه. څرنګه چې دې ښځې په خپل قوم کې ډېر لوړ مقام او عزت درلودی، نو دا هلته د خپل قوم سره تر مکې مکرمې د باندې اوسېده او هاشم به هلته ورتلی او د واده د شرطو څخه یو شرط دا و چې طلاق د دې په اختیار و، ځکه دا شریفه، مالداره او د عزت خاونده وه. د هاشم د دغه ښځې څخه زوی پیدا سو او د دغه زوی نوم یې شیبه کښېښاوه. څه موده وروسته هاشم مړ سو او شیبه د خپلې مور سره تر مکې مکرمې د باندې اوسېږي. کوم وخت چې شیبه د هاشم زوی د بلوغ وسن ته ورسېدی، نو یې اکا چې مطلب نومېدی او د هاشم رور و د شیبه و مور ته ورغلی او ویل زه هلک را سره بیایم. هغې ویل څنګه یې بیایې؟ دا زما زوی دی، باید زما سره وي. مطلب ویل زوی دی اوس غټ سو او د سړیانو و درجې ته ورسېدی او دی په خپل قوم کې د سردارانو او اشرافو څخه دی. دی د قصی ابن کلاب د زامنو څخه دی. دا نه ښایي چې بې له بکې په بل ځای کې واوسېږي، ځکه هلته د ده شرف، عزت او احترام سته. ښځې چې د شرف او سردارۍ نوم واورېدی، ویل اختیار به ده ته پرېږدو چې ستا سره ځي او که زما سره پاتېږي. کم وخت چې اختیار و شیبه ته ورکوي، ده ویل د اکا سره ځم، ځکه دی پوهېدی چې هلته شرف او عزت سته او ده ته هم دغه شرف ډېر اعتبار درلودی. که څه هم د ده عمر لږ و، خو د شرف په قدر پوهېدی. اوس نو شیبه د خپل اکا سره د هغه پر اوښ تر شا ورسره سپور سو. کم وخت چې مکې مکرمې ته داخل سوه، هغه وخت عادت داسې و چې خلقو به همیشه نوي نوي مریان رانیول. نو خلقو چې شیبه د مطلب سره ولیدی چې تر شا یې پر اوښ سپور دی، د خلقو دا خیال سو چې مطلب نوی مریی رانیولی دی. نو یوه شیبه ته عبدالمطلب ویل، یعنی د مطلب مریی. که څه هم وروسته بیا خلقو ته دا معلومه سوه چې دا د هاشم زوی شیبه دی او د مطلب وراره دی، خو شهرت یې په عبدالمطلب سره پیدا کړي. دغه عبدالمطلب چې اصلي نوم یې شیبه دی او د هاشم زوی دی او هاشم د عبدمناف زوی دی او عبدمناف د قصی ابن کلاب زوی دی، زموږ د نبی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نیکه دی. خیر، عبدالمطلب ځوان سو او واده یې وکړي. د ده اول اولاد چې زوی و حارث نومېدی، چې د ده تر ټولو اولادو مشر و. کم وخت چې دغه حارث لوی او ځوان سو، البته عبدالمطلب نور اولادونه هم درلوده، خو هغه کوچنیان وه. په دغه وخت کې عبدالمطلب خوب ولیدی. هغه داسې دی بدو او یو چا پر غږ کړه، طیبه وکینه. ده ویل طیبه څه شي ده؟ خو هغه ناره کوونکی ولاړی. دی په تعجب کې سو چې دا څنګه خوب و. دوهمه شپه بیا بیده دی چې یو څوک ورته وایي بره وکینه. ده ورته ویل بره څه شي ده؟ ناره کوونکی بیا ولاړی. نو د ده په زړه کې ور وګرځېده چې یوه قصه سته، ځکه داسې تکراري خوب بې څه نه وي. درېیمه شپه بیا په خوب کې هغه ناره کوونکی ورته راغلی، ویل مضمونه وکینه. ده ویل مضمونه څه شي ده؟ هغه ناره کوونکی بیا ولاړی. اوس نو بالکل د ده یقین سو چې یو لوی او مهم کار سته چې د هغه په باره کې 3 ورځې پرله پسې خوب وینم. داسې مکرر خوب په عادي ژوند کې څوک نه ویني. څلورمه شپه بیا عبدالمطلب خوب ویني چې یو څوک ورته وایي زمزم وکینه. ده ویل زمزم څه شي دی؟ دا وار ناره کوونکی نه ولاړی او ورته ویل هیڅ کله نه وچیږي او نه بهیږي. حاجان به په اوبوي او دغه زمزم د لرشن او وینو په مابین کې پر هغه ځای دی چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي د میژانو د کلي سره، چې په پښتو میژتون ورته وایي. دا خبرې د عبدالمطلب په زړه کې حفظ او یاد سوې او پوه سو چې ده ته د زمزم د کیندلو وظیفه ورکول سوه. دی باید زمزم وکیني. زمزم په اهل مکه کې مشهور وو، اورېدلی یې وو، مګر ځای چاته نه و معلوم چې چیرې دی.
او دا هم مشکله او ناممکنه و چې د کعبه شریف ټول اطراف دي د زمزم د پیدا کولو د پاره وکینی. مګر اوس عبدالمطلب ته د زمزم په کیندلو سره امر وسو. دا اشارات او علامات ورته وویل سو. ځای تقریبا معلوم سو. خو عبدالمطلب ته یو بل تکلیف پیښ دی. هغه دا چې نور قریش کله ودته اجازه ورکوي چې د کعبه شریف پر شاوخوا کیندل وکي، او دای هم بیل د غي او زوی څخه چې ځوان دی بل مدافع او کومک کوونکی نه لري. خو په دا سبا دی او د زوی حارث دواړه د کور راووته او کعبه شریف ته ورغله چې زمزم پیدا کی او ویکینی. اوس نو په هغه علامو پسې ګرځي چې ودته په خوب کې ویل سوي وي. اوله علامه داوه چې په مابین کې د لری او وینو. دوهمه علامه پر هغه ځای چې سپین وزري کارګه شوکه وي. او درېمه علامه د میژتون سره. د کعبه شریف پر شاوخوا په دغه علامو پسې ګرځي، مګر علامه هیڅ نسته. دی پر دغه حال وو چې یو څو نفر راغله غواړي چې یوه غوا د هغه بت سره حلاله کی چې اساف نومیږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.